امام شمس الدین عبدالواحد رحمت الله تعالی علیه حافظ 100,000 احادیث یاد و په یاد یې 100,000 احادیث زده کړي و. اوس په ټوله دنیا کې سړی نسته، په ټولې نړۍ پر مخ داسې مولا نسته چې 100,000 حدیث یاد وي. هغه 100,000 احادیث مبارکان یاد کړي و. اجماع د امت نقل کړی د قاضي ثناء الله فانپتی زموږ د مذهب عالم دی، 10 جلد قرآن پاک تفسیر لیکلی دی. د 9 جلد کې د وان لیس للانسان الا ما سعى لاندې تفسیر پر د آیت لیکي. دا اجماع نقل کړی ده چې امام حافظ عبدالواحد شمس الدین هغه مبارک ول د مدینې منورې په انصارو کې د ټولو انصارو عادت دا و چې په کور کې به څوک مړ شو ختم یې پسې کوي، قرآن پاک به یې پسې ختموي. ملائکې حاضرېږي. ما وسلتم ویل چې قرآن ختم سي ملائکې 4,000 ملائکې. سنن دارمی کې روایت دی 4,000 ملائکې د قرآن پاک د ختم د اکرام دپاره هغه ځای ته حاضرېږي چې قرآن پکې ختم سي. نو پر دې اجماع د صحابه کرامو وه، ټولو صحابه کرامو. مولا علی قارم دا اجماع نقل کړی د مرقات کې. شرح صدور کې امام سیوطي رحمه الله د هغه اجماع نقل کړی ده. نزهة الناظرین کې هم د هغه اجماع نقل شوې ده، ډېرو علماو نقل کړې ده. نو ختمونه کول، خیراتونه کول، دعاګانې کول، دا د خدای جل جلاله سره رابطه ده. دا الله تعالی ته خپل احتیاج ښکاره کول دي. مسلمان هلته کامیاب دی چې خدای ته احتیاج ښکاره کوي. دا ستا د آخرت ګټه ده، دا د مردگانو ګټه ده. زیارت ته ورتلل، اجرې ته ورتلل. علامه ابن الجوزی په کتاب الروح کې دا واقعه نقل کړې ده. ابن کثیر 10 جلد تفسیر لیکلی د قرآن پاک، بعض جلدو کې 10 کې راځي، بعض 5 کې راځي. مشهور مفسر د قرآن دی چې په احادیثو یې ښه تفسیر کړی. ابن کثیر هم دا نقل کړی. دغه 2 ملایان د وابیان هم وایي دغه 2 ملایان خوند ورکوي، وایي دغه ملایان مې خوښ دي، خو دلته بیا په قول نه کوي. دا دواړو دا واقعه نقل کړې ده، ځکه د ابن تیمیه شاګردان دي. دواړو دا نقل کړي دي چې د یو سړي پلار مړ سو، د یو ولی الله قصه یې راخیستې ده چې هغه وایي پلار مې مړ سو، بیا یو څو ورځې ښه ورتللم د زیارت ته. زه خلکو ته وایم زموږ خلک یو څو ورځې خورا ښه شوقیان یې زیارت ته ورځه، د مور زیارت ته ورځه، د پلار زیارت ته ورځه. څو ورځې باره باره هیر سي. د پلار د زیارت څنګ ته به ولاړې دعا لا نه ورته کوي، د مور د قبر څنګ ته به ولاړې په یاد یې لا نه وي. وای بل وخت ډېر وخت بعد ورغلم چې زیارت مې وکړي، بیده سولم، پلار مې په خوب لیدی یا مور مې په خوب لیدله. ول زوی په خیر باندې رالې؟ دا ډېرې ورځې مې نه وې لیدلی، چیرې وې؟ وای مال ته په ما باندې خبر یې مورې؟ ول دې قسم دی چې په رأه کونج را وګرځېږي زما روح خوشحاله سي چې د زوی مې راته راغلی. مردګان په تاسو خوشحاله کېږي، اجرې ته ورځي. د مور و پلار قبر ته چې ورلې الله دې ګناوې در رسي. احترام یې پکار دی. د قریبانو هر قریب ته ورځي، دعا یې ورته کوي، خیرات کوي. خو یوه خبر لا درته کوم، خیرات کوي پر خپله طریقه یې کوي. زموږ بعضې خلک بیا داسې دي چې څه خیر خلک وي، ښه نیتونه لري، صدقې کوي، خو ځای و طریقه یې نه ور معلومېږي چې چش په وکم.